بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. موږ ډایرکټ اینډ ډایرکټ شروع کړی دی او د ډایرکټ او اینډ ډایرکټ سپیچ زموږ دا پارت 3 دی. که چا پارت 1 او پارت 2 نه یې کتلی نو هغه مهرباني وکړه پیله اول پارت 1 او پارت 2 وګورئ، د هغې نه پس دا پارت 3 وګورئ، ځکه چې تر څو پورې تاسو هغه دواړه پارټس ښه په غور سره نه کتلی نو تاسو په دې پارت باندې نشئ پوهېدی، ځکه چې په دې کې به زه هغه خبرې دوباره نه کوم کمې چې ما په پارت 1 او پارت 2 کې کړې دي. صحیح ده؟ نو اوس راځئ خپل لیسن له. ما تاسو ته په تیر لیسن کې ویلي وو چې کله مونږ د ډایرکټ سپیچ نه اینډ ډایرکټ سپیچ جوړو نو په هغې کې څه څیزونه چینج کېږي. نننی لیسن زمونږ ډېر زیات اهم دی، مازغه به بالکل کلاو کوئ، حاضر به کښېنئ. په ننني لیسن باندې څوک هم پوه شوله، زما دا ګارنټي ده چې هغه ته به په ژوند کې کله هم د ډایرکټ او اینډ ډایرکټ هېڅ مسله نه راځي. صحیح ده؟ بالکل حاضر دماغ کښېنئ. که د چا سره اوس د لیکلو ځان سره په نوټ بک ساتئ، که د چا سره اوس د لیکلو یا د په غور سره د اورېدلو ټایم نه دا ویډیو اوس بنده کړئ، چې کله در سره ټایم یي پورا زما چې دا ویډیو هر څونه منټ سي، کېدای شي چې 15 منټې، کېدای شي 20 منټې، چې ستا سره دومره ټایم یي او یوازې کېناستې شي او د سټډي په موډ کې یې نو هله دا پارټ وګورم، ځکه چې دا بغیر د توجه نه په دې تاسو نشئ پوهېدی. صحیح ده؟ په لارو کوڅو کې مه ګورئ، کله په خپل سټډي ټیبل باندې ناست یا په کوم وخت کې سټډي په موډ کې یې نو په هغه ټایم کې دا پارټ وګورئ. ښه، اوس راځئ خپل لیسن له. ما تاسو ته ویلي چې څه څیزونه کله چې موږ د ډایرکټ سپیچ نه اینډ ډایرکټ سپیچ جوړو نو څه څیزونه چینج کېږي. صحیح ده؟ په هغې کې ما تاسو ته د پروناونس په باره کې ما تاسو ته په اولني لیسن کې د دې په باره کې خبره کړې وه. صحیح ده؟ پروناونس کې پروناونس څه ته ویل کېږي؟ تاسو ته ما هغه لیسن کې هم تاسو ته ما د دې ایکسپلینیشن کړی و. پروناون دې ته ویل کېږي که فرض کا زه ځان پوهې کړئ، که فرض کا یو کس مثال په طور تاسو همیشه د علي مثال در کومه، فرض کا علي کلاس ته راغی. صحیح ده؟ او مونږ وایو چې یاره علي کلاس ته راغی، علي خپل کاپي راواغستله او علي لیکل شروع کړله، بیا علي اوبه وڅکلې، بیا علي لاړو. نو ګوره مونږ په دې ټول خبره کې علي 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 استعمالو. تاسو که خیال وکړئ نو دا خبره ډېره عجیبه غوندې ښکاري، په پښتو کې هم څوک داسې نه وایي. صحیح ده؟ مونږ څنګه خبره کوو؟ علي کلاس ته راغی، بیا هغه خپل نوټ بک راواغستو، بیا هغه لیکل شروع کړله، بیا هغه اوبه وڅکلې، بیا هغه کور ته لاړو. تاسو وګورئ موږ د علي د نوم په ځای باندې بار بار په هر فقر کې بیا هغه دا یادوله. دغې ته ویل کېږي پروناونس، چې د یو کم چې سبجیکټ دی د هغې په ځای باندې چې مونږ کم ټکي استعمالو د هغه طرف ته اشارې کولو دپاره هغې ته ویل کېږي پروناونس. نو کله تاسو ګوره، تاسو ما کم مثال در کړی و، علي said I like mangoes. علي دا خبره کړې وه چې زما امونه خوښ دي. مونږ چې کله دا خبره په اینډ ډایرکټ سپیچ کې کوله نو څنګه وه؟ علي said that he liked mangoes. نو د دې څه مطلب دی چې علي ویل چې د هغه امونه خوښ دي. نو دا دی پروناون. ګوره د آی نه هی شو، د آی نه هی ولې شو؟ ځکه چې دا آی دا چې کله هغه استعمالوم دا خو ډایرکټ سپیچ و که نه، دا خو مونږ د هغو لفظ به لفظ چې کله مونږ د هغه خبره کړو چې هغه اګزیکټلی لفظ به لفظ څه خبره کړې وه. خو چې کله مونږ دا په اینډ ډایرکټ سپیچ کې بل چاته وایو نو ظاهره خبره ده مونږ خو دا نه وایو که نه چې علي وی چې زما امونه خوښ دي. مونږ بیا په اینډ ډایرکټ سپیچ کې کله مونږ وایو علي وی چې د هغه امونه خوښ وو. صحیح ده؟ نو دې ته ویل کېږي پروناونس. اوس پروناونس په ډېرو فقرو کې چینج کېږي. تاسو به په خپل مازغه استعمالوئ، خپل عقل به استعمالوئ چې په کم ټایم کې به پروناونس څه ته چینج کېږي. دا اوس یو مثال ته مه ګورئ، تاسو اوس قسم مثال اخیستی شئ. صحیح ده؟ هر قسم حالت راتلی شي. یو خبره یو جنۍ کړې ده، مثال دا علي خو هلک و که نه، یو خبره یو جنۍ کړې ده. مثال په طور موږ وایو چې سیما said that I like mangoes. دا یو ډایرکټ سپیچ دی. سیما وی چې زما امونه خوښ دي. چې دا مونږ کله په اینډ ډایرکټ سپیچ کوو بیا به څنګه راځي؟ سیما said that she liked mangoes. ځکه چې سیما خو جنۍ ده که نه، نو د هغې په ځای باندې بیا د هغه هي په ځای باندې بیا څه راځي؟ شي به لګي. صحیح ده؟ دغلته به تاسو خپل ذهن استعمالوئ، عقل به استعمالوئ چې دا خبره چا کړې وه، د هغې مطابق به پروناون چینج کېږي. که ډېر کسان یي مونږ وایو چې یاره students said we like mangoes. صحیح ده؟ سټوډنټانو وی زمونږ امونه خوښ دي. چې دا مونږ کله په اینډ ډایرکټ سپیچ کوو بیا به څنګه راځي؟ students said that they liked mangoes. ځکه چې خو بیا جمع شوله که نه، پلورل شو که نه،
نو بیا به دی راځي ځکه چې دی د پلورل دپاره راځي که نه ډېرو کسانو دپاره راځي. نو دغه شانتې ګوره دا پروناون به د چا چې کم سبجیکټ چې د هغې مطابق به چینج کېږي چې سبجیکټ څنګه دی نو هغه شانتې به ورسره پروناون چینج کېږي. صحیح ده. نو په دې باندې امید دی چې تاسو پوه شوي دا اسان دی. اوس لږ مخکې ځو. صحیح ده. د دې نه پس د پروناون نه پس تاسو ته ما ویلو چې ټینس چینج کېږي. اوس دلته کې خپل مازغه صحیح کولا وکړئ. صحیح ده. دا به هم لږ لیونی کوئ خو زه به خپل پوره کوشش کوم چې تاسو په صحیح الفاظو کې پوه کړم. خو تاسو به دا له ځان سره خامخا لیکئ. دا بغیر د لیکلو نه او بیا د ویډیو چې کله ختم شي لیسن ختم شي بیا یو پیره د خپله باندې د کتلو نه بغیر نه یادېږي. صحیح ده. نو خامخا به دا ځان سره لیکئ. دا کله چې ټینس چینج کېږي ګوره تاسو ته ما دا کم مثال درکړی و که نه. علي said I like mangoes. دا و present indefinite tense. دا چې مونږ کله indirect speech ته چینج کوله نو څنګه چینج شوي وه. Ali said that he liked mangoes. Ali ویل چې د هغه امونه خوښ وو. نو ګوره د present indefinite tense نه past indefinite tense ته چینج شوی دی په indirect speech کې. دې ته ویلی کېږي دا ټینس چې کله چینج کېږي را چینج کېږي دې ته ویلی کېږي په انګلیش کې یا د ګرامر په ژبه کې دې ته ویلی کېږي بیک شفټینګ. بیک شفټینګ یا د دې مطلب څه دی. going back one tense. یو ټینس رسته تلل یو ټینس شاته تلل دې ته ویل کېږي بیک شفټینګ. دې ټول پروسس ته چې د ډایرکټ سپیچ نه کله انډایرکټ سپیچ جوړیږي نو یو ټینس مونږه رسته ځو دې ته ویل کېږي بیک شفټینګ. صحیح ده. اوس ګورئ دې خوا تاسو ته ما دا یو چارټ لیکلی دی. د بیک شفټینګ څنګه چینج کېږي. اول خو تاسو په دې باندې سوچ وکئ زموږ سره کم ټینسونه دي 12 ټینسز دي. صحیح ده. present indefinite, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense, بیا past indefinite دغه شانتي بیا ټول به راځي دا ټول لسته مالی کړی دي. صحیح ده. دا خو د دې ترتیب په کتابونو کې چې کله مونږه tenses study کوو. صحیح ده. خو په اصل کې خو د tense ترتیب هغه بدل دی. په اصل کې ترتیب څنګه دی. تاسو به زمانه ته ګورئ. ګور اول خو راځي تیر شوی وخت که نه کم وخت تیر شوي نو هغه وخت اول راغلی و که نه نو اول هغه ټینس په کار دی که نه هغه پاس ټینس دی که نه کم چې وخت تیر شوی دی نو ګور پاس ټینس به اول راځي د هغې نه پس بیا اوسنی ټایم چې اوس کم ټایم دی نو پریزنټ ټایم دی نو بیا به پریزنټ ټینسز راځي او د دې نه پس د پریزنټ نه پس چې کم راتلونکی ټایم دی نو هغه دی فیوچر ټینس د هغې نه پس په فیوچر ټینس راځي. ما مقصد باندې پوه شوی که نه. نو چې کله مونږه یو ټینس رسته د تللو خبره کو نو موږ به دې ترتیب ته ګورو چې اول پاست راځي بیا پریزنټ راځي او بیا فیوچر راځي. صحیح ده. نو زمانه ترتیب خو دغه په کار دی که نه. پاست اول راځي که نه اول چې کوم وخت تیر شوي نو اول خو هغه وخت راغلی و که نه. صحیح ده. نو دغه خبره په خپل ذهن کې اول د تصویر سنبال کېده وای چې دا ماره ته اوس کوم وای چې زمانه کې اول کم راځي پاست راځي بیا پریزنټ راځي بیا فیوچر راځي. نو اوس چې موږ کله یو ټینس ځو نو موږ به دې فارمولې ته ګورو. صحیح ده. اوس تاسو د لیست وګورئ ما تاسو دا لیست لیکلی دی ته دې یادول چې کم ټینس به کم ټینس ته بدلیږي. د ډایرکټ سپیچ نه به کم ټینس په انډایرکټ سپیچ کې کم ټینس ته بدلیږي. نو د دې یادول دا اوس تاسو کار دی. خو زه به در سره صرف مدد وکړم او تاسو ته به طریقه وښیم چې کم ټینس نه کم ټینس څنګه جوړیږي. ډېر زیات اسان دی. صحیح ده. که تاسو صرف دا یو کم لیست چې دی دا تاسو یاد کو نو بس داسې پوه شئ چې تاسو ډایرکټ انډایرکټ سپیچ باندې پوه شولئ. صحیح ده. نو تاسو اوس دې ته وګورئ کم چې پریزنټ ټینس کې یو خبره فرض که په ډایرکټ سپیچ کې شوي په پریزنټ ټینس کې پریزنټ انډیفینټ ټینس پریزنټ کنټینیوس ټینس پریزنټ پرفیکټ ټینس پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس نو هغه به سیده بدلیږي پاست ټینس ته. پریزنټ انډیفینټ ټینس به بدلیږي پاست انډیفینټ ټینس ته. که یو خبره په ډایرکټ سپیچ کې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې شوي نو هغه په انډایرکټ سپیچ کې پاست انډیفینټ ټینس ته بدلیږي. که یو خبره په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې شوي نو هغه به بدلیږي پاست کنټینیوس ټینس ته. پریزنټ پرفیکټ ټینس بدلیږي پاست پرفیکټ ټینس ته. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس بدلیږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته. دا خو ډېر اسان دی. دا پریزنټ ټینس یادول خو ډېر اسان دی. سیده بس پریزنټ ټینس په پاست ټینس کې او هغه سیم ټو سیم ټینس ته بدلیږي. صحیح ده. د دې نه پس راځي پاست ټینس. که فرض کا یو ډایرکټ سپیچ کې یو خبره په پاست ټینس کې شوي نو هغه به څنګه بدلیږي. نو تاسو ته ما چې اوس دا کم مثال درکړو ګوره هغې نه تاسو سوچ وکئ. پاست انډیفینټ ټینس کې که یو خبره په ډایرکټ سپیچ کې شوي
نو هغه به بدلیږي په انډایرکټ سپیچ کې پاست پرفیکټ ټینس ته. صحیح ده؟ که یو خبره په پاست کنټینیوس ټینس کې شوي په ډایرکټ سپیچ کې نو هغه به بدلیږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته. که یو خبره په پاست پرفیکټ ټینس کې شوي او یا په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې شوي نو هغه دواړه ټینسونه به نه بدلیږي. چې کومه خبره په پاست پرفیکټ ټینس کې او په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې په ډایرکټ سپیچ کې شوي نو کله چې هم مونږ هغه انډایرکټ سپیچ ته اړو نو د هغې ټینس به نه بدلیږي. ولې نه بدلیږي به؟ ځکه به نه بدلیږي. تاسو ته ما اوس یو خبره وکړه لږ ساعت مخکې چې پاست پرفیکټ ټینس مونږ د هغې خبرې دپاره یا د هغې یو اکشن دپاره استعمالو کومه چې ډېره زړه خبره وي. اوس یو خبره تاسو ته ما ویلي د دې ټول پروسس نوم څه دی؟ بیک شفټینګ دی که نه؟ یو ټینس وروسته تلل. نو که اوس فرض که یو خبره په پاست پرفیکټ ټینس یا په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې شوي نو هغه خو آلریډي زړه خبره ده. اوس د هغې نه وروسته مونږ یو ټینس نه شو تللی، د هغې نه بل زړه خبره به څه راشي؟ هغه آلریډي دومره زړه خبره ده، د مخکې نه زړه خبره ده، نو مونږ نور زړه کولی نه شو. صحیح ده؟ د دې وجې نه پاست پرفیکټ ټینس او پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس نه بدلیږي ځکه چې مونږ یو ټینس وروسته نه شو تللی. نور زوړ ټینس شته دی نه، نو په لیست کې زموږ سره شته دی نه. صحیح ده؟ نو ځکه هغه ټینس نه بدلیږي. دغه دوه ټینسز چې کوم دي پاست پرفیکټ ټینس او پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس په ډایرکټ سپیچ چې کله مونږ انډایرکټ سپیچ ته خبره اړوو نو په هغې کې به نه بدلیږي. صحیح ده؟ اوس د دې نه پس راځي فیوچر ټینسز. فیوچر ټینسز چې دا څلور کم ټینسز دي: فیوچر انډیفینټ، فیوچر کنټینیوس، فیوچر پرفیکټ، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس. دا څلور وانه ټینسز تاسو په دې باندې به تاسو غور کړي. مونږ دا ټینسز ایله اوس ختم کړله. په دې هر یو ټینس کې چې کله مونږ فقرې جوړولې به تاسو که خیال کړي په هر یو ټینس کې به ویل خامخا راتلو. په فیوچر انډیفینټ ټینس کې به ویل راتلو، په فیوچر کنټینیوس ټینس کې به ویل بی راتلو، په فیوچر پرفیکټ کې به ویل هیو راتلو، په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس کې به ویل هیو بین راتلو. په ټولو کې به ویل خامخا راتلو. نو کله چې هم مونږ یو خبره په ډایرکټ سپیچ کې په فیوچر ټینس کې که هر یو ټینس وي، صحیح ده؟ په فیوچر ټینس کې که هر یو ټینس وي، په دې څلور وانه ټینسز کې که یو خبره په فیوچر ټینس کې شوي په ډایرکټ سپیچ کې نو کله چې هم مونږ هغه انډایرکټ سپیچ ته اړو نو دا ویل به په وډ کې بدلیږي. بس دغه چینج به پکې راځي. صحیح ده؟ ویل به په وډ کې بدلیږي. صحیح ده؟ دا خو ډېر آسان دی. نو تاسو وګورئ د ټولو ته ما طریقه وښوله که نه. پرزنټ ټینسز به ټول پاست ټینسز ته بدلیږي. پاست ټینسز یادول لږ ضروري دي. پاست انډیفینټ ټینس به بدلیږي پاست پرفیکټ ټینس ته، پاست کنټینیوس ټینس به بدلیږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ته، او پاست پرفیکټ او پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس به نه بدلیږي. صحیح ده؟ دا یو لیست دی، دا تاسو که یاد کو. صحیح ده؟ دا دغه ترتیب دی، دغه ورته ما وښولو. په دې باندې تاسو پوه کړئ چې ټینس ولې بدلیږي. نو تاسو د انډایرکټ او د ډایرکټ مسله به انشاءالله آلموسټ حل شي. صحیح ده؟ نو امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. دا کم چې ما تاسو ته اوس دا ټینسز درته وښوله چې دا ټینس به څنګه بدلیږي، او انشاءالله پر روان لیسن کې به زه تاسو ته موډل وربس او ټایم مارکرز دا دوه چینجز پاتې شوي دي. ما خو کوشش کوو چې په ننني لیسن کې وشي، خو بیا به ویډیو ډېر زیات اوږده شي. نو اکثر خلک ډېر زیات اوږده ویډیو نه خوښوي. نو انشاءالله پر روان لیسن کې به مونږ کوو موډل وربس او د هغې سره سره به مونږ کوو ټایم مارکرز. او د دې نه پس چې به بیا کوم لیسن راځي نو په هغې کې به مونږ کوو کوېسچنز. چې کوم یو خبرې یو تپوس یو کوېسچن په ډایرکټ سپیچ کې شوي نو هغه کوېسچن به مونږ په انډایرکټ سپیچ کې څنګه کوو. نو هغې به یو ځان له لیسن پکې ځکه چې هغې کې هم خبرې شته دي. صحیح ده؟ او د هغې نه پس په اخر کې به زه تاسو له اگزامپلز در کوم. دا اوس چې نننی مونږ کوم لیسن وکړو د دې اگزامپل دا یو اگزامپل فی الحال پوره و. ما تاسو ته ویلي وو چې په اخر کې به انشاءالله تعالی مونږ ښه ډېر شی فقرې به لیکو چې دا ټول چینجز باندې تاسو پوه شئ اول که نه، چې مونږ دا ټول چینجز وکړو چې کم کم څیزونه به چینج کېږي او ولې چینج کېږي او څنګه چینج کېږي. نو په اخر کې به بیا مونږ ایکسرسایز کوو، ښه ډېر شی فقرې به کوو. اول به زه هغه فقرې تاسو ته پوسټ کوم، تاسو به د هغې جوابونه راکوئ. زه بیا په هغې باندې د هغې نه یو ورځ دوه پس په هغې باندې بیا خپل لیسن کوم او ستاسو جوابونه به تاسو ته ویم چې چا د هغې څه جواب موږ له راکړی دی. صحیح ده؟ نو انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا میلاویږي. خو د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي. صحیح ده؟ ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.